عبدالاحد مومن هغه پښتون او افغان چې پیزا ته یې له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې سفر کړی و او لومړی مسلمان چې پیزا ته یې قرآن کریم وخیجاوه او د افغان حکومت په غوښتنه یې په پیزا کې د قرآن کریم تلاوت هم ثبوت شوی دی. د پښتو لایب لایبرري په نننۍ معلوماتي ویډیو کې به تاسو د عبدالاحد مومن ژوندلیک پیزا ته د سفر کیسه موخې او ریکارډونو سره آشنا شئ. نو د داسې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره موږ په یوټیوب او فیسبوک فالو کړئ. عبدالاحد مومن په 1959 میلادي کال د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د غزني ولایت په اندړ ولسوالۍ د سردي په کلي کې د دنیا ته سترګې پرانیستې. ابتدایي زده کړې د سردي کلي په ابتدایي ښوونځي او وروسته د غزني د سلطان شهاب الدین لیسه کې ترسره کړې. وروسته یې د کابل په حبیبیه لیسې کې زده کړو ته دوام ورکړ چې په 1914 میلادي کال د حبیبیه له لیسې څخه فارغ او د کانکور د ازموینې وروسته یې د کابل د پولی تخنیک د جیولوژي په انسټیټیوټ کې عالی تحصیلات پیل کړل. عبدالاحد مومن په 1988 کال د پخواني شوروي اتحاد ته د پیلوټۍ د زده کړو لپاره ولېږدول شو او په 1981 کال یې د پیلوټۍ مسلکي زده کړې په بریالیتوب ترسره کړې او افغانستان ته راستون شو. د 3 کاله په هیواد کې د بګرام د هوایي ډګر په هوایي ځواکونو کې د پیلوټۍ دنده ترسره کړه. له دې وروسته یې 3 کاله یعنی تر 1980 کاله پورې د دوهم ځل لپاره لوړ او مسلکي زده کړو ته د اوکراین د کیف په ښار کې د پوځي هوایي اکاډمۍ کې عالي او مسلکي زده کړې وکړې چې په دې وخت کې پیزا ته د تګ خبرې روانې وې چې دې ماموریت ته 400 کسانو نوملیکنه کړې وه، خو له دې څخه یوازې 2 کسان غوره او مسکو ته د ځانګړو زده کړو لپاره ولېږدول شول چې یو یې عبدالاحد مومن او بل یې محمد دوران و. خو هغه کس چې وروستیو ټولو ازموینو او امتحاناتو کې کامیاب شو عبدالاحد مومن و. په 1988 کال د اګست د میاشتې په 9 د قزاقستان د مایکانور پیزایي اډې څخه پیزا ته واستول شو. عبدالاحد مومن 2 ورځې په پیزا کې تیرې کړې او 2 ورځې د میر په پیزایي تمځای کې و. پیزا ته د عبدالاحد مومن د سفر موخې ګڼ پیزایي تحقیقات او څېړنې وې چې د دې ترڅنګ یې د افغانستان د طبیعي جغرافیه، قانونو، اوبو، زلزلې پیژندنې او ځمکپوهنې په برخه کې د افغانستان عکاسي وکړه. او اوس راځو د عبدالاحد مومن ریکارډونو ته. عبدالاحد مومن لومړنی افغان او څلورم مسلمان و چې پیزا ته یې سفر وکړ. همدارنګه لومړی مسلمان و چې پیزا ته یې له ځان سره قرآن کریم وخیجاوه او په پیزا کې د قرآن کریم تلاوت وکړ. کله چې عبدالاحد مومن په پیزا کې و نو د عبدالاحد مومن مور د خپل زوی په اړه ډېره اندېښنه درلوده. د هغه وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله ورته د سټلایټ له لارې ټلیفوني اړیکه برابره کړه. په دې توګه دا لومړی پښتون چې له پیزا څخه په پښتو خبرې وکړي. همدارنګه پښتو 4مه رسمي ژبه وه چې له پیزا څخه پرې خبرې وشوې. ډېر محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه عبدالاحد څنګه چې مخکې د پروازه مې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده ورکوم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سر ته ورسوو او آماده یې چې لا اضافه که نور کوم پروګرامونه وي موږ چې د رادیوګرام په واسطه راکړي کولی شو هغه سر ته ورسوو. تشکر. کله چې عبدالاحد مومن له پیزا څخه راستون شو نو په هیواد کې د ملي اتل په نوم ونومول شو. مومن د کابل په هوایي ډګر کې د تود هرکلي سره مخ شو. عبدالاحد مومن له دې څخه وروسته 4 کاله په هیواد کې په مختلفو هوایي او فضایي برخو کې دندې ترسره کړې چې په 1992 میلادي کال کې د تنظیمي جګړو له امله لکه د نورو روشنفکرو، مسلکي او وطنپالو شخصیتونو په څیر وطن پرېښودلو ته اړ شو او په جرمني هیواد کې خپلې کورنۍ سره د مهاجرت ژوند غوره کړ او تر اوسه په جرمني هیواد کې د ژوند شپې او ورځې تیروي.